دوستانو دوه ورځې له مخه چې کوم خواجه سرا په پېښور کې اغوا سوی و هغه همدغه کس اغوا کړی و اوس پولیسو نیولی دی او ده ته یې سزا ورکړې ده نو د ایس ایچ او صاحب له خولې نه اورو چې هغه خواجه سرا دوی کمې خوا ته بوولی و بیا دوی یو نازیبا ویډیو هم ترې جوړه کړې وه نو دوستانو مکمله ویډیو د ایس ایچ او صاحب له خولې نه اورو راسره اوسئ او دغه ویډیو له اخره پورې راسره وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو څو ورځې وړاندې د پېښور تاڼې د حدود نه یو خواجه سرا اغوا شوی و هغه سره زیاتې هم شوی و د هغه نه بیا قابل اعتراض ویډیو هم جوړه شوې وه دې کیس کې پولیس ملزم څنګه نیولی دی ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي او په دې کې د اغوا کېدو کې او په دې هر څه کې د خواجه سرا څومره قصور دی د ملزمانو څونه قصور دی دا ټول تفصیل به زه تاسو ته په دې ننني رپورټ کې وړاندې کوم اجاز خان څو ورځې وړاندې دلته یو خواجه سرا اغوا شوی مو بیا هغه سره زیاتې هم شوی و د هغه نه ویډیو هم جوړه شوې وه دا هغه کیس بیا څه وشو بسم الله الرحمن الرحیم دا خواجه سرا سربند علاقې ته چې تا پروګرام لتلی د شپې 12:30 بجې واپس راتلل نو دی خپل رپورټ کې دا ویلي چې څه ملګري زما یو ګاډي کې لاړو موږ چې کوم دی په طرف باړه روډ صدر سایډ ته را روان شو زموږ د پېښور چوک نه لږ راښکته نو دوه کسان په موټرسایکل موږ ته رادغه شو دا اجړی ګاډي نه کوز کو په موټرسایکل ځان سره سور کو بوتل او کم کانډر چې یادول چې ما سره هلته بدفعلي او دغه وکړو مونږ تفتیش شروع کو لګیو مین ملزم چې کوم دی حماد نوم دی هغه نشته موبایل هم باندې په هغې مونږ کار کوو هغه بار تښتېدلی بیا ما ته انفارمیشن میلاو شو چې د سر دویم کوم ملګری نو د هغه خواجه سره چې دغه کې چې کوم موټرسایکل والو چې چا موټرسایکل چلولو نو هغه ملزم انفارمیشن مونږ وشتو او هغه کانډر او دغه چې کوم دی مونږ کتو نو بیګا دی مونږ همالته کې ونیو هغه کانډر چې کوم ځای دی کوم ځای چې خواجه سره بدفعلي کړې وه نو هم د دې یو ملزم چې کوم ونیو د خور کور دی زیر تعمیر د ولی آباد وتی دی کې شاته ځای دی کور دی او کانډر دی لا پوره جوړ نه دی نو دا مونږ هلته ونیو بیګا کرامت خان زموږ د نور تانیدارانو دغو نو دی مونږ هلته کې بیګا اریسټ کړو دی وایي چې دې نه څه ویډیو هم جوړه کړې وه هغه ویډیو اوس ریکور شوې ده هغې د دې ملزم موبایل مونږ دغه ته دغه کوو به لیږو به سی کې سي ته فارنزک په هم کوو دې کې سرسري چې مونږ چیک کړو نو د نورو خواجه سره ویډیوګانې او دغه پکې وو هغه ویډیو پکې ونه نو دا به سی کې سي ته مونږ لیږو د هغې ریکوري دپاره او د هغې به طور ثبوت دغه دپاره خو د دې څه کمې ویډیوګانې چې مونږ وکتې دې نه دا معلومېږي چې واقع دې هغه نه ویډیو هم کړې ده دا دویم چې کوم ملزم پاتې د هغه د ګرفتارۍ دپاره څه کوشش وکړو دویم چې کوم ملزم دی هغه پسې مختلف ځایان چې کوم ځای پاتې کېږي او دغه کېږي مونږ کتو د کور ته مونږ لاړو ډېر ضعیف مور پلار دي کم از کم 70 نه اباو دي دواړه او د ښځه چې کوم دا د واده کړی دی او د ښځه هم نشته کور کې لکه دومره هغې په بده ورځ دي چې زه غرض ورکره لاړم دا ژڼ 11 بجې وې نو ما تپوس وکړو مې تاسو چې څښلي دي نو په ژړا شوی ای وی چې مونږ سره خو نو ما ورته چې زوی دا کار کړی دی نو مور یې ډېره خفه شوه وایي چې ما خو دله دونه ښایسته ښځه کړې ده دغه هم ده نو دی ولې داسې کار یې کړی دی نو ما دا خو تاسو هغه نه تپوس وکړئ که نه چې راشي خو شته نه تښتېدلی چې ته موبایل یې مافتي په هغې هم کار کوو مختلف سورس باندې هم دغه کوو چې انشاءالله به ورځ نیمه کې ګرفتار شي تاسو وایئ چې دې کور دغسې حالت وي نو دې پیسې چېرته نه راوړي چې په دې جړاګانو خرچ کوي نو ما خو تاسو ته وخت مخکې مو ویلې چې دا دغه پروګرامونه له سنیچنګ قرض سوال دغه د دی دغه وي نو حماد نوم یې کوشش کوو چې هم د ورځ نیمه کېنوس نو بیا به د هغه د خولې نه مورو چې هسه وایي دې کې پولیس اف آی آر هم کړی دی مطلب بیا چاپې وهلي دي یو ملزم هم نیولی دی بل ملزم به ونیسي خو دې کې اکثر دا کسان چې دي ډېر زر روزي دا څه وجه دې کې د دوی د زر راوتو وجه همدا خواجه سرا وي
ځکه چې کله یې مونږ ونیسو یا ورته مونږ وسوی چې راشه دویم ملزم مونږ نیولی بیا راځي نه مطلب کیس پرسو کوي نه عدالت ته لاړ شي بس هغه له 100 روپۍ ته بارو والی دی که اوس مونږ ته دونه انفارمیشن دی چې ورسره دی په ټلیفون آنلاین دي او سره روغې جوړې کوشش کوي نو دی بیا معاف کړي چې دی معاف کړي نو بس عدالت بیا څه کار دی بس دغه وکړي بس عمله ضمانت ورکړي او پرېږدي په دې وجه زر روزي که چېرې دی ورسره روغه یا دی دغه کوي نه نو دا 2000 راوتی نشي جرم داسې دی چې زر بالکل نشي راوتی پکې ځکه چې سزاګانې پکې ښه دغه دي سختې دي خو ډېرې هم دي جرمانه هم د قید هم دی پکې خو هغه خو په مدعي دغه یې که نه چې هغه کیس پرسو کي دی یې نه کوي اوس ما تاسو دا ملزم مونږ ونیو اوس دی جوړ توړ رابطې شروع کړي خبرېږم د یو پترو باندې د بل پترو باندې او بس پیسې به ترې نه والي خبره ختمه شي. موږ مخکې ورځو کې د خواجه سراو یو پروګرام رپورټ کړی نو هغې وی چېرې په موږ باندې پابندي ده اوس موږ په دې پروګرامونو کې پولیس نه پرېږدي نو دا پروګرام بیا څنګه نه دا خو خبره صحیح ده مونږ خو یې نه پرېږدو خو بعضې ټایم چې کوم دی مونږ خبر نه وو لکه مخکې ورځو کې زما د علاقه کې مې یو پروګرام په پټه چاکولو ډېر راشن پټي دي او کیکران او ډېر ځنګل بیا لاړو په هغې کې نو بلا کسان مسان ونیول د خلاف هم چې څه دغه ته جوړېدو کاروایي مو کې او واده ظلمې او ورورې ما راوستو هغې خلاف مې هم کاروایي وکړه نو مونږ کاروایي نه کوو خو دا کله کله انسان دی پټ په پټه یا لیټ ټایم کې خبر نه یو مونږ پروګرام یې ارینج کړی وي بیا مونږ ته اطلاع وشي نو بیا کاروایي کوو د هغې خلاف یو خو بېحیایي پیلاویږي واړه هلکان چې کوم دي هغې په غلط طرف باندې روانېږي پیسې هم خرچ کېږي بعضې ټایم پکې جګړې وشي مرګ او جوبل هم پکې وشي ستاسو په ایریا کې که څوک داسې کوي د دې خپل پیشتخرې مشرانو ته څه ویل غواړئ څه پیغام ورکوئ پیشتخرې مشرانو ته مې او د دې هلکانو یا چې کوم خلک د پروګرامونو لري والدینو ته مونږ دا وایو چې دوی په خپل بچو نظر ساتي چک ساتي هغې دې پروګرام کې ما داسې کار وکړو چې ما دې کې کسان د یارې نه چې کوم تښتېدل چا موټر سایکل پرېښو بیا چا نه مونږ موبایل ایسار کو کارډ هم ته ایسار کو چې کوم هم راوسته مونږ خو چالان کړل خو موبایل او کارډ وله ما نه ورکولو ما چې پلار به راولي هغله به زه تصویر وباسم او موبایل به د پلار له ورکوم چې دا کم از کم پلار در باندې خبر شي نو اوسه پورې هغې کې څه داسې موبایل یې موږ سره شته چې پلار راولي نه او تا او ما او دا مې ماما دی دا مې تره ما نه پلار دی چې پاکستان کې وي که نه او د هغې نو پلار به یې راولي نو تقریبا ډېرو پلاران راغل مونږ ته دلته نصیحت وکړو مونږ دلته پکچر یې وویستې موبایل ورکولو باندې زوی سره مو ته چې آیندې لپاره که د زوی داسې غلط ځای کې ګیر شو دا سوشل میډیا باندې مونږ دغه کوو ستاسو خلاف نو مونږ ورسره هر قسمه حربه استعمالو خو زمونږ د خپل مور پلار نه هم کمزوریانې او کامیانې راځي پکې نو هغې ته هم دا سوال کوم چې خپل بچو باندې نظر ساتي بس ماسخوتن مونځه پورې چې زوی د کور ته رانور ورپسې وځه تپوس ته یې وکړه چېرته تللی چا سره کښېني بس هغه انشاءالله چې څه دی خو نه مونږ ورسره لږ په اخلاص باندې روان یو نو داسې به هغې ورسره لږ دغه وکړي نو انشاءالله د ګند به ورو ورو په خپله ختمېږي اخري تپوس کوم چې دا کوم خواجه سرا کیس کې تاسو ملزم نیولی دی دوی خو پیسې ورکړي او پروګرام وګوري دا بوزي بیا ولې او بیا ویډیوګانې ته ولې کوي دا چې کوم وقوع شوی ده نو دا هم د دې چې کوم مین ملزم دی د هغه د سره دوستانه ده نو دا ځکه لکه اغواس لکه کوم خبره کوي په زور او دغه که نه نو هغې کې حقیقت په دی نه چې زما تا سره تعلق یو ته ما څنګه د تماشې په زور زه تا سره لیډیز هم که نه نو دا خو بس د دې یو دغه ما تاسو چې اوس په 100 روپۍ ورکړي روغه به وشي ګرانو کتونکو د خواجه سرا د ملزم گرفتارۍ حوالې سره او د تفتیش حوالې سره خو تاسو د اس ایچ او تانه پیشتخرې خبرې واورېدې که مونږ وګورو نو اکثر خواجه سرا په دې باندې احتجاج کوي چې مونږ سره زیاتې وشو او مونږ ملزمان چې کوم دي هغه گرفتار نه شو دې حوالې سره د پولیس خبرې تاسو واورېدې چې هغې اف ای آر هم درج کړي ملزمان هم ونیسي خو سزا هغې ته ځکه ونشي چې دوی ورسره بار بار راضینامه وکړي دویم میسج هم تاسو واورېدو چې د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي ځکه چې دا د یو 100 منټو مزه وي او د ټول عمر خپېماني وي نه خو خواجه سراو سره دوستي کیږي او نه هغې سره ودونه کیږي دا د هغې د خولې وینام ده
کم خلک چې دغه خوند کې مبتلا دي نو هغې ته دا معلومه وي چې هغې به همدقسې ذلیله کېږي نو د دې ذلیله کېدو نه ښه طریقه دا ده چې د دې پروګرامونو نه او د دې ځایونو نه د تلو نه چې کوم دی خلک ځان وساتي.